السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې کاري صاحب؟ ښه یې جوړ یې؟ قلندر صاحب 12 امامه یې؟ او الحمدلله. ښه 12 امامه صاحب انبیا بهتر دي که امامان بهتر دي؟ څنګه؟ امامان 12 امامان بهتر دي که انبیا؟ یې انبیاو خپل ځای کې مقام دی، د امامانو خپل ځای کې مقام دی. ما د مقام پوښتنه نه ده کړې. امامان بهتر دي که انبیا بهتر دي؟ مهرباني. اول کې چې کومه دی که نه چې پیغمبر دی، مطلب دا ټوله دا یوه شجره دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دوی چې کوم مطلب دي چې کومه مطلب زن پاچا دی که نه امامان، دا ټوله مطلب دا یو شاخ دی. او مطلب انبیا چې کوم دي دا مولا علی علیه السلام انبیا نه و، دا مولا علی علیه السلام و. نه بیا تو ته خاروغه پاتې لګېږي چې څوک بهتر دی. یعنی انبیا نه وو، بېشک علي رضی الله عنه وو. بېشک. ښه د نبی علیه الصلاة والسلام په دې شجره کې خو ابولهب هم راغلی ده، هغه هم تر انبیاو بهتر ده؟ دا خو داسې دی که نه چې مطلب دې کې ابولهب غوی مطلب دروی ما علم نشته، خو زه تا ته داسې وایم ابولهب غوی مطلب دې کې نبی علیه السلام تره ده، زه بې دروغ یم، د نبی علیه السلام تره ده. جهیلان ډېر و، ډېر زیات و. نو مطلب داسې دی چې امامان ډېر بهتر. یعنې د نبی علیه السلام دا تره جاهله و؟ پوه شو په خبره؟ یعنې د نبی علیه السلام دا تره جاهله و؟ ما تا ته ولګه چې مطلب ابولهب دي کې ما ته دا علم نشته دی. پوه شو په خبره؟ دوی و د نبی علیه السلام تره و، د نبی علیه السلام تره و. مهرباني. ما اوسه پورې دي نه ما نه دی اورېدلي، یا چې تاسو نه مې دی اورېدلي ما دي نه ما. قرآن کریم کې د دې په نامه یو صورت هم را نازل سوی، وړوکی صورت ده، سورة المسد ورته وایي. هغه سره دې کله په مخه درغلی شناخت بس دا خبره د خپل ځای کې خطر د شیعو دښمني ویلې دوره کوي. تاسو ولې د اهل بیتو دښمني کوئ؟ مونږ نه دی کړي. اهل بیتو ټولو نه غوړ دښمن ته یي. ښه اوس وګوره، دا به معلومه سي د زړه سره. ته وایې چې امامان تر انبیاو بهتر دي، مخکې راغلي دي. تا کتاب وایي چې دا عقیده ساتل دا د کافر عقیده ده، د مسلمان عقیده نسي ساتلی. دا تو ځانه جوړه کړي دي. اورې والله یې کومې ده په والله د ما د دې قرآن په رب قسم وي چې د تاسې شیخ مفید وایي چې که څوک داسې عقیده خبره وره قسمخور سړی ایما خبرې ته غوږ وچوه. قسمخور سړی، منافق سړی، هغه چې کوم دی پښتو ملي متل دی، هغه قرآن په خر کې ګرځوي، هر وخت قسمونه کوي. قرآن خو د قرآن خو د ته معنی که قرآن تا منلی تا به اهل بیتو سره مینه وه، تا به شیعو ته کافر ونوې. په خدای قسم کافر یاست؟ اهل بیت کافر درته وایي؟ اهل بیت اوس امام تا په کتاب کې راځي وایي اهل بیت علي سجودونه کوي، هغه بیا کافر دی. کافر تا غونده کې وي چې د اهل بیتو دښمني کوي، په زړه یې وایي په خوله یې بله وي. وقلندر ودې زړه سره ته مرآت العقول علامه مجلسي د تاسې لوی محدث ده، دی له ابو جعفر علیه السلام نه روایت راوړې ده. همدا پوښتنه یې جدي وکړه چې یا ابا جعفر تاسې بهتر یاست امامان که انبیا؟ امام تاسې وایي چې زه یې منم او په دروغو وایسته د اهل بیتو بلا دروغ ګرځېږي. امام ورته وویل چې بلکې انبیا بهتر دي تر امامانو. صحیح روایت. ایما خبره واوره انبیا نه وو، د اهل بیتو مطلب نزول باطن کې شوی دی. په دې خبره ته پوه یې که نه یې پوهه؟ یعنی نزول باطن کې شوی؟ څنګه نزول په باطن کې شوی؟ مطلب دا دی چې دنیا ته یې مطلب خپل نزول نه و کړی، او دینه مخکې مطلب اهل بیت موجود و. په کوم ځای کې موجود و؟ د چېته نور چېته وي؟ نور وي اهل بیت نور دی. نور چېته و؟ نور د چېته وي؟ اهل بیت نور دي؟ بېشک دې کې څه شک شته؟ نبی علیه السلام هم نور ده؟ نه. شابوس. نبی علیه
نبی علیه السلام نور نه ده، نو بیا خو اهل بیت تر نبی علیه السلام علی رضی الله عنه نبی علیه السلام بهتر شو کنه. بېشک بهتر دي، ډېر زیات بهتر. الله اکبر. واورېده نوی اپډیټ راغی. تو مطلب بل نه دی، اورېده؟ تو دښمني څه کومه دی که نه، تو دښمني څه کومه دی، هغه علی شیعه رضی الله عنه هغه 12 شیعه امامان سره تر دی. نبی علیه السلام اورې لري دي. دا اوس یې څه وویل؟ خاموش ما کوئ، تو شیعه سره مطلب دښمني دی. څه خبر یم، څه څه نه یې ولې کړي دي. ولې زړه سره ولې زړه سره ولې زړه سره قلندر سره قلندر سره تا اوس په خپل خلو اقرار وکړل چې تر نبی علیه السلام اهل بیت بهتر دي، نو ظالمه دا اهل بیت خو دي د نبی علیه السلام اولاده دي و ظالمه. خو دا ټیک څنګه دی، امکان لري چې خو ټیک دی، هغوی کومه قرباني یعنی ورکړې بهتر دي. نبی علیه السلام قرباني نه ده ورکړې، ورکړي دی، ویلې نه ورکړي، هغوی خپل ځای کې مقام دی. یعنی اهل بیت یعنی تر نبی علیه السلام ډیره قرباني ورکړې کنه. بېشک دي کې څه شک نشته، تو ته کربلا واقعه به تو پړو کړي وي. او یعنی اهل بیت تر نبی علیه السلام ټول بهتر دي که یو امام بهتر ده بس؟ ټول امامان بهتر دي، زموږ څومره امامان دي نو دا ټول بهتر دي. این انبیاو خپل ځای کې مقام دی، امامانو خپل ځای کې ډېر غاټ مقام دی، هغه نور دی، نور. پوه شئ په خبره؟ نبی علیه السلام نور نه و کنه؟ نه، سوا د اخیري پیغمبر. اخیری پیغمبر نور ده؟ بېشک دې کې څه شک نشته. قرآن کریم کې خو الله جل وعلا وایي قل انما انا بشر مثلکم، وایي زه بشر یم د تاسو په شکل انسان یم. قرآن وایي نبی علیه السلام ته انسان وایي. خو انسان خو دوست ما تا ته چې دنیا ته راغلی، انسان خو به خود وکنه. الله جل وعلا ورته وایي انا بشر مثلکم، د ما ته په شکل انسان نبی علیه الصلاة خو دې والسلام. کې خو څه شک نشته، ظاهر کې دا انسان او باطن کې دا نور دی، نور ته د پوهېږي که نه د پوهېږي. هسې د کومه ځانه پیتوا شروع کړي دي چې وروره جانه دا دي هغه دي، تو ډېرې ویډیو ما اورېدلې دي. پوه شئ په خبرې؟ خو اوس ما علی رضی الله عنهم نور و. دې کې ته اوس شک دی. نو په نور باندې چې توره ولګېږي هغه توره بیا زخمي کوي، وینې کوي. دا ظاهر کې دا توري مطلب د ذوالفقار توري دا راغلي ورته پروردګار دا و، پروردګار ورته تحفې کې رسولي و. واوره دا د ظاهر کې مطلب د مونږ انسان هغه باطن کې هغه نور دی، نور. قلندر جان قربان یعنی دی عبدالرحمن ابن ملجم توره دا الله را لېږلې و. نه 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 نه، دا د الله رضا و چې مطلب تو مطلب شهید شه، په لمانځه باندې شهید شه. خو مطلب دا دی که نه چې تاسې ته اوس په خولې وایي چې یاره مطلب د الله رضا امام حسن علیه السلام ته ولې نه وه؟ ولې امام حسن علیه السلام هغه کې خپل مصلحات خپل مصلحات شابس. دغه 12 امام مو چې دا اوس چیرې ده نه پوهېږم د دې دپاره څه شی مصلحت ده پکې؟ کوم 12 امام څه مطلب؟ د تاسو 12 امام دا مهدي چې 12,500 کاله کېږي پټ ده، دا څه کله راشي که نه دی تو ګیره میره څه وړو کېږي نه د ذوالفقار سره، دا به بیا تو ته ولګېږي چې دا امام چېرته پټ و، دا به بیا تو ته نو دا اوس نو د تا کتاب خو یې چې مهدي علیه السلام چې اوس دا 12,500 کاله کېږي پټ ده، دا ډارېږي راوتلی نشي، نو دی کنر ده دی راوځي. اهل بیت ډارېږي، اهل بیت درېږي او واقعي واوره یوه خبره واوره، اهل بیت انس سوه یزید داسې کې ټوقې کوي. یو دقیقه صبر، داسې کې ټوقې دې شروع کړي دي. مننه. بحار الانوار کې به زه اوس درته وښیم دا د تا بحار داسې ټوقې شروع کړي دي، ماشاءالله داسې ټوقې شروع کړي دي. زه تا وویل چې دا د موږ مهدي چې په 12,500 کاله کېږي پټ ده، دا د غیرت په وجه پټ ده که د ډارېدا په وجه ویریږي په دې خاطر پټ ده؟ د تاسې به میوټ کوئ که د ما ویلې میوټ کوئ؟
د یمو دا د تاسو یوه قلندر پوښتنه دونه قلندر کوم سه. یوه پوښتنه دونه کوم قلندر سي وقلندر سي ایمو یوه پوښتنه واوره ایمو یوه پوښتنه وې په ستر عجیزه سره دا به دا مو یې داسې اورېدلي دي که نه څه مطلب لکه ته څنګه ملا جوړ شوی لکه ته څنګه ملا جوړ شوی د ته غونډه کې څه مطلب نور جوړ شوي وي دوی یې څه کله تاسې څه ملایان جوړېږي تاسې وورتې په ناټای ورکوه دا صحیح دی ما خامنه‌ای صاحب ته ویل ملما پر ځای ته ورکړه هغه یې دیواله نه دی تی دیواله یې تا باب و اجداد یې دیواله دي نه نه صاحب اوس غوږ اوس نر سه که رښتیا نر یې غوږ واچوه غوږ واچوه غوږ واچوه ما میوت ما کوه پوه شو Eddie Maury da pre tawaki di wala zuwa mota خبر دا غوله د دې دا خبر خو ته اوس واورېدله چې خامنه‌ای صاحب له ځواني او دا د تاسې لوی علامه په نن زمانه کې لوی علامه شیخ و علامه الله یاري صاحب وایي چې خامنه‌ای صاحب ټول عمر همدا کار کړی دی نو ما ورته ویل ملما پر ځای هم دا کار وکړه خبره واوره بیا دې کتابونه در پسې راباسم ګوره چې تاسې خمیني صاحب دا کار کول د څلور کلنې ماشوم هم دا کار کول اوس یې د تو کړي دی له عمره د اوس کړي دی یاو شیادنی مطلب جنریټر صاحب صبر جنریټر غلیشا تاسې ټول حرامیان دا می چالو کړل حرامیان موږ نه یو الحمدلله د مو خور او مور په کور کې د حیا ژوند د زندګي ټول همدغه دنده پیدا اوس ونیسه کنځلې بیا وروسته کنځلې وکړه وروسته کنځلې ونیسه او جنریټر تو مطلب ګب دا 12 امام دی ولی پټ دا 12 امام دی ولی پټ د بغار کې دا به تو ته پاتې ولګېږي چې دا کله راوځي دا وروره جوانه تو کې ده توره څه کومه د غیرت په وجه پټ ده د غیرت په وجه پټ ده که د بې غیرتي په وجه پټ ده بې غیرته سوغه یم څه کوم ته معنی تو هغه خو زه پوښتنه درنه کوم چې دا مهدي د تاسو پټ ده ولې اوس ګور یا تسمع اکاونټ راپورټ کړی دا روایت هم درته وښیم چې د دې مهدي ولې پټ دی صبر وکړه کنه غوږ ونیسه غوږ اچو صبر وکړه سره باندې کړو دا مې کو نه باندې کنځالي بیا ورسته کافری هغه برود کنځلې بیا وروسته کنځلې بیا تاسو یې وایي بد کار د کنځلې کول بد کار ګوره شیخ طاهر صاحب ته والله نن اجازه ورکوم چې سم د سړي زوی درنه جوړ کړي غوږ ونیسه والله اجازه ورکوم چې بیا دې سم داسې برابر کړي بیا به والله که له نن بعد زه ملامت هم کړم د سړي زوی څه غوږ ونیسه بیا اجازه ورکوم چې ته پرېږده مې بندوه موت کو پوه شوې میوټ ما کا میوټ خبرانه ده خبرې کوم پوه شوې تو هغه برود کې هغه نوم تو هغه نامې کې هغه نوم مو د دې دا خبر خو ته اوس واورېدله چې خامنه‌ای صاحب له ځواني او دا د تاسې لوی علامه په نن زمانه کې لوی علامه شیخ و علامه الله یاري صاحب وایي چې خامنه‌ای صاحب ټول عمر همدا کار کړی دی نو ما ورته ویل ملما پر ځای هم دا کار وکړه خبره واوره بیا دې کتابونه در پسې راباسم ګوره چې تاسې خمیني صاحب دا کار کول د څلور کلنې ماشوم هم دا کار کول اوس یې د تو کړي دی له عمره د اوس کړي دی یاو شیادنی مطلب جنریټر صاحب صبر جنریټر غلیشا تاسې ټول حرامیان
دا مې چالو کړل حرامیان موږ نه یو الحمدلله د مو خور او مور په کور کې د حیا ژوند او زندګي کې ټولو همدغه دنده پیدا اوس غوږ ونیسه کنځلې بیا وروسته کنځلې وکړه غوږ ونیسه او جر نیټره غوږ ونیسه تو مطلب ګر دا 12 امام دی ولی پټ دا 12 امام دی ولی پټ د بغار کې دا به تو ته پاتې ولګېږي چې دا کله راوځي دا وروره جوړه تو کې ده توره څه کومه د غیرت په وجه پټ ده د غیرت په وجه پټ ده که د بې غیرتي په وجه پټ ده بې غیرته څه وغیم څه کوم ته معنی ته هغه خو زه پوښتنه درنه کوم چې دا مهدي د تاسو پټ ده ولې اوس ګور یا ته زما اکاونټ راپورته کړې دا روایت هم درته وښیم چې د دې مهدي ولې پټ ده صبر وکړه کنه غوږ ونیسه سید نبی علیه الصلاة والسلام په مکة المکرمه کې چې کله قرآن ورباندې را نازل شو کنه تنها و کنه څوک نبی علیه السلام د دین دعوت وکړل کې ونه کړل بالکل وکړ اوس علي رضی الله عنه چې تر نبیانو لوړه مرتبه لري تر نبوت لوړه مرتبه لري دا علي رضی الله عنه ولې د خپل امامت دعوت ونه کړل چونکې د مسلمان هغه شی مسلمان د بل چا تابعدار دا اوس وګوره زه څه ورته وایم علي رضی الله عنه دی الله خبره ولې نه ده منلې انسانان پرېږده دماغ ته خبره په امام علي کې ده دا ټول خلق په ناحقه باندې وو دا ټول خلق امام علي دی الله حکم ومنل کوي ونه منل هغه د الله حکم منلی دی وی منل یعنی ابو بکر ته ورغله چې ابو بکر زه امام و خلیفه یم کنه ورغله ابو بکر د پیغمبر خبره نه منله د امام خبره چې نه منله هغه پرېږده هغه خو نه منله دا علي رضی الله عنه ورغله ابو بکر ته ویل چې ابو بکر زه امام و خلیفه یم ټولو ته واضح کړی دا نبي واضح کړی دی نبي واضح کړی دی سلمان فارسي خو علي رضی الله عنه منل کنه ولې نه منل چا منل خو هغه منل ابو ذر خو منل کنه ابو ذر ومقداد منل کینه منل کنه غو صحابه خو منل کوم یو بیعت ور سره وکړل چې ای علي نبی عليه السلام نو ورسته امام او خلیفہ کوم یو بیعت ور سره وکړل ابو بکر خو نه منل عمر خو نه منل نور صحابه خو نه منل دا تاسو کوم صحابه منی کوم صحابي بیعت ور سره وکړل دي تاسو صحابه کې ستې منی مهرباني وکړه دز دې درکې کړی دی غدير هم کې غدير امام کې کړی دا غدير هم کې کړی دی غدير هم کې چا ورسره کړی بیعت په غدير خون کې دي ټول ورسره کړی دی ول نه خیمه او دي خدای دښمنه الته وای اوغو نه منل زه هغه نه منم الته وای دغه خبره زه تا ته وایم هغه صحابه چې ته منې کوم یو صحابي په غدير خون کې بیعت ور سره کړی سلمان ور سره کړی ابو ذر ور سره کړی مقداد ور سره کړی عمار ور سره کړی بالکل کړی دی مسلمانانو زه دا اوس ور سره شي کېږم له دې سړي سره یو په کمزوري دروغجن روایت کې راته ثابت کړه راځه په خیر نو ما څه د لپټاپ نشته زه تاسو ته کار شم تاسو بل لپټاپ وکړم نو زه د مکتب کې نوټ کړم وخت درکو پروانه کې مسلمانانو مهمه مسأله ده صابر آغا صاحب زه درځم نور دي تاسو خواته کوم یو اوس بیا حدیث قرطاس ته وتښتېدلې په هغه ځای کې د نبی علیه السلام ته خائن ویل وای نبی علیه السلام العیاذ بالله له اسلام سره خیانت کړی ده یا الله وحی نه دی لیکلی او دین نیمګړی پرېښی ده دا د تاسو پر رسول الله عقیده ده دا د تاسو ایمان ده دلته به خلقو ته ښکاره کېږي انشاءالله دا کفر ورو تر ورو اوس راځو دې ځای ته کوم یو هغه چې ته منې هغه صحابي چې له علي رضی الله عنه سره بیعت کړی په غدير خون کې چې ته د امام تمہارا اوز بالله د نبی پر کومه خبره کې خیان وته د کوم څه لیکل کاوه سی لیکل ساته ورته واخه نبی علیہ السلام څه لیکلو صدیق خلکو کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بخاری روایت د ابو بکر رضی الله عنه په خلافت باندې خط ورته لیکل عمر ویل نو اختلاف وکړي عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام باندې شفقت وکړ ځکه نبی علیه السلام په تکلیف کې و مریض و
وای یا رسول الله موږ ته دا اوس ګوره زه تا ته یو داسې خبره وکړم چې ورباندې پوهه سي الله دې پوهه کړه ګوره د زړه سره د ما روایتونه نه دي د موږ د اهل سنت والجماعت دا تاسو په خپله خیټالوژي باندې نسی اول خو دا روایت تاسو په کتابونو کې نه څه دي موږ په کتابونو بخاري کې دا روایت څه دی واخو نیسه اوس د ما په کتابونو کې ده نو زه به شرح درته کوم زه به څه شي کوم زه به شرح درته ګور علي رضی الله ګوریا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مریض شو نو صحابه راغلل د نبی علیه السلام پوښتنې ته د پنجشنبې ورځ و نبی علیه السلام ډېر په تکلیف و حتی روایت یو روایت ته مه ګوره نور روایتونه وګوره د اهل سنت والجماعت کې روایتونه چې ټول وګوره بیا ته کولی شې چې یو مقصد ځینې راواخلي نبی علیه الصلاة والسلام دومره زیات مریض ول چې بېهوشه به سول وبلوېدل بیا به راجګ سول بېهوشه به سول که په داسې حال کې د تا مور مریض وي پلار دې مریض وي او په هسپتال کې وي بېهوشه کېږي رالویږي ته به ورته وایې چې ما ته وصیت ولیکه چې پیسې دې چیرې دي یا وصیت راته ولیکه او که به ورته وایې چې نه پلارجانه لیک په آرام کېږي مرض خبره ما بدله داسې کې خلکو ورته نه دي ویلي چې موږ ته وصیت ولیکه نبي ورته ویلي دي نبي ورته زه یو وصیت لیکم خلکو ورته نه دي ویلي وصیت یې نه دي ورته ویلي دروغ مه وایې وصیت یې نه دي ورته ویلي نبي علیه السلام ورته وویل وای تاسو ماته یو کتاب راوړي اکتب لكم کتابا لا تضلوا تاسو ته به یو کتاب درولی کم گمراه بنسي یعنی صحابه په هدایت باندې ونه الحمدلله یعنی په هدایت ټول مسلمانانو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګونی سر چې اوس دې پوهه کړم چې شین خر یې نه په خپل کتاب پوهېږي نه دې ما په کتاب پوهېږي ټرت و پرت دې جوړ کړي ښه شبهات دې ښه زده کړي دا زیړه نه ده دا د تا صفت ده دا د تا صفت ته په خدای قسم شین خر یې دا د تا صفت دی الله بنده اوس وګسه حدیث درته وایم نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وویل چې تاسې به ګمراه نسئ تاسې دا د حدیث الفاظ ورته وګورئ لا تضلوا گمراه بنسئ یعنې ټول مؤمنان مسلمانان په اتفاق مؤمنان والمسلمانان په هدایت باندې په دغه وخت کې عمر رضی الله عنه ورته ویل وایي نبی علیه الصلاة والسلام په ډېر تکلیف کې ده په څه شي کې ده په ډېر تکلیف کې ده اوس لکه تاسې دلته په عمر رضی الله عنه اعتراض کوي چې عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام مخالفت کړی ده یعنی خطي ونه لیکل عمر رضی الله عنه ورته ویل چې مې لیکئ که د تاسو په نسبت باندې د عمر رضی الله عنه ناروا کړی ده ناجایز کاری کړی ده اوس کې نبی علیه السلام ته یې چې یاره ما ته یو کلام د وخت راکړه چې ته ګمراه نه شي ما خبره وروسته ځو پسې وایي او جز به د دې روایت په تفصیل سره وایو یعنی تاسو وایاست چې نبی علیه السلام ویل چې ما ته کاغذ او کتابچه راوړي اوس علي عمر بکس یعنی عمر څنګه شو عمر ګمراه شو چې نبی علیه السلام خبره ونه منله بالکل تاسو ګمراه شئ کوم حق خبره دی ونه لیکله د نبی علیه السلام خبره چې هر چا ونه منله هغه هم ګمراه ده بالکل ګمراه دی علي رضی الله عنه په صلح حدیبیه کې د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې ایا علي رضی الله عنه ګمراه شوی ده خبره نه منلې نبی علیه السلام ورته ویل وای د ما نوم ړنګ کړه علي رضی الله عنه ورته ویل وای والله چې ړنګ نه کړم دي گواہی دی ورکړي د دې رسالت گواہی اول شاهد کوم کاسوغه د مولا امیر المؤمنین و مسلمانانو دغه هغه مجوسیان دي چې د عمر رضی الله عنه په شان کې کومه خبره راسي ډایرکټ فیصله کوي وای و دا ګمراه شوی ده څه فرق ده په دې ځای کې عمر رضی الله عنه ویلي دي چې نبی علیه السلام په تکلیف د مرض زیات ته خط ضرورت نشته او په صلح حدیبیه کې نبی علیه السلام ورته ویلي وای ای علي نوم یې ورته اخیستلی ده وای د ما نوم ګډ کړه علي رضی الله ورته وای والله لا امحوها یا رسول الله قسمت انا ما بوډا وخه نما وخه رسول الله وای دا رسول الله جل لري که محمد د ذکر د نبی صفات دي زه د نبی په صفاتو نه د نبی علیه السلام خبره ولې نه ده منلې علي رضی الله عنه خو ګمراه شوی دی تا په فتوا باندې علي رضی الله عنه هم ګمراه لا زنادقه
د علي رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې ګمراه سوی ده که نه ده ګمراه سوی رسول الله پهله گواهی چې کوم دی هغه مولا امیر المؤمنین کړی دی هغه څنګه د ګوي دا ځنه لیکم هغه پرې په صلح حدیبیه کې د تا کتاب وایي په صلح حدیبیه کې علي رضی الله عنه ته نبی علیه السلام د ما نوم ګډ کړ هغه نه ده ګډ کړی ایا علي رضی الله عنه ګمراه سوی خو تا ویل چې نبی علیه السلام خبره څوک نه مني هغه ګمراه ده ودې ویل کې دونه وایي گمراه کې درڅینا ناراضي او د عمر رضی الله عنه راضي او د علي رضی الله عنه ناراضي کنه ای مجوسیانو گمراه نشي نن څه تشریع مولا امیر المؤمنین بس په دې خاطر په ورغلي د نبی علی السلام خبره نه ده منلې چې چا په شهادت رسول خو زم وایم کېدای شي چې عمر د نو دا خبره په دې خاطر وکړه کېدای شي چې نبی علی السلام ته تکلیف رسیدل هغه نور په تکلیف کېدای شي نبی علی السلام د مرګ سبب ګرځیدل وي عمر د نو شفقت ور باندې وکړل سمې لیکه دا خط وس دار ورته ملو شي دي اوريدي شهادت کې روان و نبی علیه السلام ته زهر ورکړل شوی دي یعنی زهر ورکړل شوی دي دا امام علي چې اوس د نبی علیه السلام ساتل او حفاظت نه سوی کولای دز څو ورکړي دي څو ورته دوايي ورکولا څه نبی ورته دوايي یعنی نبی علیه الصلاة والسلام قتل کړل کنه شهید کړل کنه شهید شوی دی دا د تا د امام وظیفه څه شی و دې قاتلینو ته بیا سزا ورکړه کور داسې کې کور ولا یې چوک دي هر څوک سوي د نبی علیه السلام خو قصاص خو فرض په امام علي باندې قرآن کې الله ورته وایي ای مسلمانانو د ما حکم ومنئ علي رضی الله قرآن منلی یو قرآن کې الله ورته وایي الحر بالحر والعبد بالعبد كتب عليكم القصاص ايه مسلمانانو فتاس قصاص فرض ده علي رضي الله عنه لا خلق قصاص واخص القران ومن القران عمل وكل النبي عليه السلام ته ظهر ور کړیو دز نه ورته پورې هغه خبره به هیڅ چوکته نن خبره نه علي رضي الله عنه د سشي لپاره امامو چې د نبی علیه السلام قصاص نه داخیستلی نبی علیه السلام ته ظاهر ورکړل شوي قصاص نه داخیستلی خلافت د الله خلقو چې ناخیستلی علي رضی الله بیده و ښځه یې وهلی کېدله بیده و لورې جنې غلا کوله بیده و وغیره وغیره یا علي رضی الله وظیفه څه شی په قرآن عمل کول که نه کول علي رضی الله عنه د دین چلن پاتې د شی ته ولګم دغه د دې د تخیل دی تاخيرين د دوله سیمول ولا علي رضی الله عنه په قرآن عمل کول که نه کول سورة القرآن کې الله جل وعلا وايي كتب عليكم القصاص وقصه سوال وورا علي رضي الله عنه ته الله وايي موږ ټول مؤمنانو ته چې اے مؤمنانو په تاسو باندې فرض د قصاص اخیستل اوس نبی علیه السلام ته ظاهر ورکړل شوی دی علي رضی الله قصاص اخیستل او نبی څه حکم دی ور باندې ما د باز وتر نه وچته بیمار تر خو چې تکړه دی وینوي دی لپاره یو دقیقه مسلمانانو کبروا امام علي دی ناوی دی لپاره تر او چې تکړه خو د نبی علی السلام دی قاتلینو دی لپاره تر نه دی چې تکړه کوته می تر او چې تکړه دی وخت مونږ ته باندې کله تا ورشه خاغوکس ګوري دوستانو لدوی نسی پختنه وسی دوی درته وایي موږ اهل بیت واسطه جوړو الله ته وایي که نه وایي وایي موږ وایي اهل بیت واسطه جوړو له اهل بیتو مدد نه غواړو له اهل بیتو رزق او اولاد نه غواړو بلکې وایي دا وسیله او واسطه جوړو کنه لیکن زه به نن دا ښکاره کړم درته چې دوی ډاریک له الله نه بغیر له بل چا نه مدد غواړي واسطه یې نه جوړوي ډاریک له نبي علیه السلام نه رزق غواړي اولاد غواړي صحت غواړي وغیره وغیره د هر څه کومک له نبي علیه السلام نه غواړي له علي رضی الله نه غواړي له فاطمې رضی الله نه غواړي ډاریک یې غواړي واسطه یې نه جوړوي اوس راځه ورونه امامان او کربلا دا وایي واسطه جوړو الله ته
لکه د مکې کفارو مشرکینو چې به ویل وای ما نعبدوهم الا لیقربونا الى الله زلفا، موږ وای د بوتانو عبادت نه کوو مګر د دې لپاره یې کوو چې واسطه یې جوړوو الله ته. دوی څه وای؟ وای موږ کربلا، حسینیات، 12 امامان، قبرونه، فاطمه رضی الله عنها قبر، د علی رضی الله عنه قبر، دا وای الله ته واسطه جوړوو. بلکې واسطه یې نه جوړوي، ډایرک مدد او رزق جینې غواړي. ډایرک چې دا کار د مکې کفارو هم نه ده کړی، د مکې مشرکینو هم ډایرک له بوتانو نه یو شی نه دي غوښتلي. راځئ په خیر، څوک وایي راځه د تا کتاب ته راځه. کله کله وایي چې تاسې په صحابهو باندې له موږ سره بحث وکړي. په صحابهو به موږ هغه وخت کې له تاسو سره بحث کوله، نه بعد چې تاسې یارې ځانونه موږ ته مسلمان ثابت کړئ. څه شی؟ ځانونه مسلمانان ثابت. مسلمانانو دا کتاب مستدرک الوسائل المحدث النوري الطبرسي، مستدرک الوسائل دا د دوی لوی محدث ده، المحدث نور الطبرسي، د دې شپږم جلد ده او 310 صفحه ده. ښه په دې ځای کې اوس وګورئ مسلمانانو، دا روایت له دې ځای کې راځي په دې ځای کې وایي ثم تضع خدك الأيمن على الأرض. وایي دغه ځای دی وایي په ځمکه باندې کېږده. ګوره ثم تضع خدك الأيمن على الأرض، دا خی د ما، دا خوا خی ده، دا خوا چپ ده، اسمې دې خواته دا خی ده د ما، تاسو ته په کمره کې چپ ښکاره کېږي. دا غمبوری دی وایي په ځمکه کېږده. وتقول او ووایه، دې ځای ته وګورئ، وتقول 100 مرة، سلواري وایي فی سجودک، په سجده کې یا محمد، یا علی، یا علی، یا محمد. وای سلواري داسې وایي چې یا محمد، یا علی، یا علی، یا محمد. د تاسې د په خدای قسم یې څوک چې نبي علیه السلام واسطه الله ته جوړوي هغه ډایرک وایي چې یا محمد، هغه که وایي چې یا رب محمد. ګوره که یې واسطه جوړ کړې بیا به داسې راځي چې یا رب محمد، ای د نبي علیه السلام ربه، ای د علی رضی الله ربه. بیا نه، دوی څه وایي؟ ډایرک یا محمد. اوس وګوره دې ځای ته، اکفیاني، د ما دپاره کافي سه، د ما مرسته وکړه، مدد مې وکړه. فانکما کافیایا، تاسې دواړه بې له شکه د ما مدد کوونکي یاست. وایي داسې ووایست، ای د تاسې په رب قسم. دا وروسته الفاظو ته وګوري، اکفیاني د موږ وایي تاسې سلوارې په سجده کې وایسي یا محمد، یا علی، یا محمد، یا علی، سلوارې به وایي داسې وایي. بیا به وایي اکفیاني، د ما دپاره کافي سي، د ما مرسته وکړه، د ما کومک وکړه، د ما مدد وکړه. فانکما، بېشکه تاسې دواړه، داسې خو نه دي ویلي سي یا الله، فانکما، بېشکه تاسې دواړه کافیه، د ما دپاره کافي یاست په مرسته کې، په رزق کې، په اولاد کې، په مدد کې. په خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ بیا وروسته وګوري، وانصراني، تاسې د ما بالکل نصرت مدد کولی سي. فانکما ناصرایا، تاسې دواړه بې له شکه د ما مدد کوونکي یاسته، کومک کوونکي یاسته. وګوره ښه، اوس خبره څه شی ده؟ بیا په اخیر کې دا د دروغو د اپډیټ والا مذهب نه ده په همدغه روایت کې چې اپډیټ پکې راځي. بیا په دې کې څه وایي؟ وایي کله وخت کې چې دا کار وکړل، دا کار، نو په دې ځای کې تاسې وګورئ، ښه په دې ځای کې بیا وروسته دوی دا وایي چې وګوره، فإن الله بکرمه یقضي حاجتک ان شاء الله، الله جل وعلا به دې بیا دا ارمان در پوره کړي. یعنی غواړي له علي رضی الله عنه، مددګار دی علي رضی الله عنه، دا کومک کوونکی د نبي علیه السلام ده، رزق ورکوونکی هغه دواړه دي، او قبلوي یې څوک؟ الله. د دروغو مذهب ته ګوره، اپډیټ والا کمپنۍ ته. تاسې د ما په دې خبره والله که پوه سوي یاست که پوهه سوي یاسته، نه پوهېږم. یعنې وګوره دلته څه وایي؟ وایي اکفیاني فانکما، تاسې وایي دواړه د ما دپاره مدد کوونکي، نصرت کوونکي، رزق راکوونکي، تاسې وایي د ما دپاره کافي یاست. او په دې کې وایي وانصراني، تاسې د ما نصرت، فانکما ناصرای، تاسې وایي د ما مدد کوونکي او نصرت. دا هر څه له هغو دواړو غواړه، او قبلوي بیا څوک؟ الله یې وایي قبلوي. اعوذ بالله، والله که د مکې د کفارو داسې عقیده وه،
والله کې د مکې د مشرکینو همداسې عقیده وه. د مکې کفارو ډایرک له بوتانو مدد نه غوښتل. د مکې کفارو د مکې مشرکینو ډایرک له بوتانو په الله قسم که مدد غوښتلی وي، بلکې هغه قرآن وایي ما نعبدهم. د مکې مشرکانو نسې به دې پوښتنه وکړئ ستاسې ولې د دې بوتانو عبادت کوئ؟ دوی به بده منله په ځان. ما نعبدهم وایي موږ د دې عبادت نه کوو الا لیقربونا الی الله زلفا. موږ خو د دې دپاره کوو چې واسطه یې جوړ کړو الله ته مو نږدې کړي. اوس راځو یو بل ځای ته وایي موږ اهل بیت واسطه جوړوو. بحار الانوار علامه مجلسي 102 جلده 254 صفحه ده. په دې کې څه وایي؟ وایي کله چې دي وإذا كانت لك حاجة إلى الله، کله چې یو څه شی دی ضرورت ولا الله نه، نو فصلي ركعتين 2 رکعاته وکړه. فإذا سلمت كبر الله 3، کله چې دي سلام وګرځول 3 ځلې الله أكبر وایه. وسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، وسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، او تسبيح بدي فاطمه او الله اكبر. لا الله نه بغیر نبي عليه السلام تسبيح لري نه خیر، انبياء تسبيح لري نه خیر. ويسبح تسبيح لكن موږ سوایو الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله اكبر، دي تسبيحات وای. لكن دي وای ويسبح تسبيح فاطمه عليها السلام ثم اسجد، بیا سجده وکړه. وقل 100 مره او صلوا روايه يا مولاتي فاطمه اغيثيني. دارك ګوري دلته دوی له د خپلو عوامو سره تقیه کوي، دروغ ورته وایي، او اهل سنت هم دروغ وایي. موږ وایو ډایرک له اهل بیت څه شی نه غواړو، موږ وایو دوی دلته څه وایي؟ وایي یا مولاتي فاطمه، ای فاطمې رضی عنها اغیثیني، ډایرک د ما مدد وکړه، د ما نصرت وکړه. لا اله الا الله یا مولاتي فاطمه اغیثیني. اوس که دوی واسطه جوړولی فاطمه رضی عنها الله ته یې واسطه، بیا به یې داسې ویلی وی چې یا رب فاطمه اغیثیني، کنه یا یې داسې ویلی وای چې په پښتو چې ای د فاطمې رضی عنها ربه، یا ای ربه د فاطمې په خاطر، یا ای ربه د نبي علیه السلام په خاطر، یا ای ربه د علي رضی عنه په خاطر، یا ای ربه د اهل بیتو په خاطر د ما مدد وکړه. نه نه نه، دوی څه وایي؟ یا مولاتي یا مولاتي فاطمه اغیثیني. دوی خو داسې ښه لهجه باندې وایي د ما نه زده کېږي، نو زه اوس څه وکړم؟ والله که ابو جهل ژوندی وای، ابو جهل او دې باړه چنار ته راغلی وای، په خدای قسم د ابو جهل به ورته ویلي چې د خانه خرابې زمن و تاسې خو له موږ نه هم په شرک یو 10 قدمه مخکې تللي یاست، پیغور به یې ورکړی. پوه نه سواست؟ بالکل همداسې دی قاري صاحب محترم. که ابو جهل راغلی وای کربلا ته، په رب مې دي قسم د کربلا ته او دې باړه چنار ته، هغه به پیغور ورکوي چې ای د بې شرمه زامنو، والله که موږ هم دومره لوی شرک کړی، خانه مو خرابه څه ده، تاسې څال راخیستلی. اوس ګوره دوی څه وایي؟ وایي نه موږ اهل بیت واسطه جوړو، او دلته ډایرک فاطمه رضی عنها نه مدد غواړي، رزق غواړي، او وایي سجده وکړه د فاطمه رضی عنها دپاره. ګور ثم اسجد وقل 100 مره، په سجده کې وایي یا مولاتي، نو چې ته مولاتي یا اغیثیني، بیا نو سجده د چا دپاره ده؟ خو سجده هم د دې دپاره ده نه، چې ته په سجده کې تسبیحات د فاطمه رضی عنها وایي او له هغې نه مدد غواړي، نه د سجده د چا دپاره سو؟ د چا دپاره سو؟ د دې دپاره. ښه، اوس داسې عقیده درلودل په دې روایت کې ډایرک یا محمد یا علي یا فاطمه یا علي یا محمد، دلته خدا وایي.